د هلمند پوهنتون لپاره د قادري روغتون کمپلکس د مهندسي طرحه وړاندې سوه. دغه مهمه ناسته د پوهنتون ریاست مقام په انګړ کې ترسره سوه چې پکښې د کابل پولي تخنیک پوهنتون تجربه لرونکي انجینرانو، د هلمند پوهنتون رئیس مرستیالانو، د پوهنځیو رئیسانو، استادانو او نورو علمي او تخنیکي همکارانو ګډون کړی و. د انجنیري پلاوي لخوا د قادري روغتون کمپلکس د جوړولو لپاره 6 منزله ودانۍ طرحه وړاندې سوه چې د نړیوالو ساختماني معیارونو مطابق جوړه سوې ده. د طرحې له مخې روغتون به یو له پرمختللو اسانتیاوو، معیاري تشخیص، درملنې، اداري او تعلیمي برخو څخه برخمن وي. په دې ناسته کې د هلمند پوهنتون د انجنیري پوهنځي استادانو او تخنیکي همکارانو هم خپل نظرونه، مشورې او وړاندیزونه له پلاوي سره شریک کړل، ترڅو د طرحې د لا پیاوړتیا او تطبیق پر مهال له محلي اړتیاوو سره سم عمل وسي. راغلی تخنیکي ټیم به د ودانۍ د موقعیت د تثبیت لپاره د ساحې تفصیلي سروې او همدارنګه جیو تخنیکي ازموینې هم ترسره کړي، ترڅو د ځمکې د جوړښت، استقامت او نورو اړینو معلوماتو پر بنسټ وروستۍ طرحه لا دقیق او د تطبیق وړ سي. د پوهنتون رهبرۍ د راغلي تخنیکي ټیم له زحمتونو څخه مننه وکړه او د دې پروژې پیل یې د سیمې او پوهنتون د بنسټیز پرمختګ لپاره مهم ګام وباله. باید وویل سي چې د طرحې وروستۍ منظوري به له اړوندو ادارو سره د همغږۍ له لارې ترلاسه کیږي او وروسته به د عملي کار پیل ته زمینه برابره سي.